یو ماشوم ټیک ټاک یې جوړو ککرې ته تماچه ونیولو اخ ورسېده نو زه دا تماچه ځان ته څنګه ونیوله دا جوړ شوې تماچه به سیفور خان تر څو چې دا موبایل دوی سره دی داستانه ستا په کور کې اغوا دي بسم الله الرحمن الرحیم پخوا به چې زما پرچه پیپر کې تر یونیورسټۍ پورې نو ما به دا چې څنګه به کوېشن پیپر راکړو نو ما به چې ربي زدني علما دا ما ووځلې وې بس بیا پرچې ته کېناستم مې چې پرچې م پاشي څه به خو مړه بس ګوټې وې وړې او سکولونه څه دي خو د رټې ګودامونه دي بس موږ هم دغې ته ناستو څه پرېدل او څه خوا دې خوا خو دا ذکر به هم پې ذکر وکړو ربي زدني علما چې ما یاره دا کار برکتي شي اوس هم چې داسې پروګرامونه کوم نو زما شاته سوچ دی چې موږ دا کم مقصد دی کم سوچ دی چې دا خور شي په دې معاشره کې د شعور لا اوس هم ډېره کمې دی بلډینګونه به ډېري مالز به پکې ډېري جازونه به پکې ډېري او سکولونه خو پکې بې انتها شو خو علم پسې بړون او کوڼ شي سیفور به یې ولاړ دی چې د پلوسۍ د علاقې خلک دي یو ماشوم ټیک ټاک یې جوړو ککرې ته تماچه ونیولو اخ ورسېده نو د زوی او د ماشوم عمر 11 کاله او 11 څلورم یې پاس کړو 5م ته بوړېدو نتیجې وتېري که نه دا ماشوم چې دا 11 کاله د دو عمر دی نو مطلب چې 11 کاله ماشوم سي که ته جي کې مړه کې پرېږدې مشکله که هغه د پلوسۍ تم راشي یعنې ماشوم به دونه نابلې خو هغه په ټیک ټاک هم پوه شو په تماچه هم پوه شو او ځان یې مړ کړ هغه بچی ته څه پته وه چې زه څه کوم سیفور صاحب الله خو د ډېر صبر درکا دا چې کوم تا تاوان کړی دی نو په دنیا کې دینه غټ تاوان بل نه ځکه چې اولاد بلل د دې نه خو بس بیا زما خیال چې یو قیامتي بس نور سینه ستا دا بچی د 11 کالو څنګه چې ما ذکر دا د 11 کالو موبایل ولې تاسو ولې اغستو دا به استعمال ولې دا د مجبورانه مې ولا واغشتو دا سکول کې ورته غالین کارونه به خوله نو به مونږ ایثار کو بیا به موږ کار خراب نو بس مجبورن مې ولا واغشتو چې دی خو ګوره چې دا 5م کلاس کې چې داخلي دوه بس دا غینه مخکې مې ولا دا واغشتو مطلب آنلاین کارونه راځي آنلاین کارونه ولا راځي تاسو بیا خپل موبایل دل ورکو نو تاسو کار به خراب زموږ به بیا خراب شو بس نو ځان سره تاسو کوم مغه موبایل لیکنه ساده ساتي نه ساده ما سره د دې لپاره بیا ساده کې ما سیم واچول ته کار ته پری خو بس اوس په دې عمر کې تاسو ورکه د ماشوم ناخلې نو ته خود سکول نه خو کار راځي آنلاین زموږ د وړو سره دا سیستم نه چې ته ماشوم لا یو ځل د موبایل عادت ورکې نه او پکې یو ځل آنلاین کار وي 2 ځل والی 3 ځل بوالي نو دا غینه پس بیا د عادت شي نو کدا پلار ته موبایل اخلي نو بد داسې شو چې تر ماشوم نه ساخلي جنگ هم د سره کوي ځان مړ کوي سین تم دانګي دا موبایل سره خړلې داسې شي او په دې کې خو چې کم مواد پروت دی نو دا خو ته یو لسکالو ماشوم څه چا دینه کم مینه هم غیر دینه نه ساري دا ډېر غټ مصیبت دی دا نن به دا یو ډېر مهمه خبره ده چې کوم سیفور صاحب وکړه چې زوی بلې په دغه موبایل باندې چې په دې باندې سکول آنلاین کار راځي نو زموږ د سکول ته هم دا یو گزارش دی چې دا ماشوم ته هلته کې در چې کوشش کوي چې کار هلته کې ختم کړي یو خو تاسو سره هلته کې دغه مازغه خراب شي تک 8 غنټه خو تاسو سره ناست چې دلته راشي نو بیا ټیوشن کې ناستي 3 غنټه هلته مازغه خراب شي بیا چې کور ته راشي بیا ولته آنلاین بیل راډي کړي نو دا ماشوم دی او کنه ژوند ده نو داسې سکولونه بس کې او کله ماشوم نه تاسو کې نو قسم په خوده پدې نه پیږي چې مشر کشر سده او جې ته بسنګ راځي مل مسر بسنګ ملاوي کې پټک نه دی نو دې په سکول کې سیز دکې ابل سکول ته لاړم رزلټ راغلی ما استاد ته تاسو ماشومان ته خایسه مې زه خو د خپل کاکې ته هم دې سره چې دې د کړې دي مې زما تربيت مې ستا تربيت خو زما پر کاکې کې نه ښکاري نو دا تاسو وره کچره دا بل وطن وي او دې پلار دا خبره کړې و چې دا آنلاین سيزونه په دې موبایل راتلو مخبل بچی له دا ځکه ور کړو چې د سکول نو ته سبق راته نو دا کې به تاسو ټول ګر شي خو مړه دا خو وطن خو نه توبه استغفار یو ځنګل دی نو که تاسو دا سیز نه را لګو آنلاین نو د پلار ته څه ضرورت سکول کې ماشوم تر څه خای یو خو سره دونه غټ پندي چې درې مزدوران خو بسره باغ بستې له ساتنو اخر د ماشوم نه تاسو جوړاوي سه په اخر کې ته داسې کوتک جوړي چې پټکني
د دې ځای بس سکولونه وي او څه به تعلیمونه زار دا استاد نشم چې ساده باده سړی به شلې دل ټاټ باندې بناستو او په ایمان موږ بچي ال تسیز د کړی دي نو دنیا او مغي ګټلې و راوران نسل خدای خبر چې په دې خپل سکول کې څه کوي د ماشومه بچه ته مخکم ټیک ټاک میک ټاک جوړو سیفور صاحب دینه یو 2 ورځې مخکې د یو بل بوله جوړول خو د جمعې په ورځ ما د دیرې تتلو سورت یاسین به ویلو اکثر به زه ورسره په خپل هم تلم چاته به وي مالته کې دغه د غرور یا مشرور او د ټولو مور ته به ویلو رور او ترې دا وفات شوی دي نیو نکونو ته به ویلو نو ا مې دې زوی ته او د عثمان ته دیم د جمعې په ورځ به ما اکثر زه د دې لپاره بدلته کې ځان به مونځ به مې د خپل جومات ته راوړو د جمعې په ورځ ما مونځ بل ځای کې خو دې پسې راغله ما ورته مې صورت لاړ شي چې هدیره کې صورت یاسین ووایي نو نه دی لاړو او نه هغه بل لاړو او دی یوازې لاړو نو ده ما ته ټلیفون وکړو ویل دا یوم رانله او ویل زه راغلی یم نو دغه قبرونو سره ټیک ټاک جوړ کړی و او هغه په هغه قبرونو په هغه باندې خپل تصویر پرېښی و او هغې سره یو دغه لګولې وه داسې د غم غونته چې دی خو وګوره چې دا مې مور دا مې ورور و دا دغه بس دغه یو د ډز والا کیسه کم ځای کې کړه سیفور بھائی دا د ډز والا کیسه دلته زموږ بنګله د هغې کې کړې وه سکون دغه ټیم کې نه به زما د بچنګۍ واده دی موږ هغې له تللو نو زه دا تماچه ځان ته څنګه ونیوله د څه کول یو لاس بس دا لوډ شوې تماچه به دلته کې موږ د پراپرټۍ کار کوو ورسک روډ باندې نو هغه دغه ځای نه چې راتلو دلته په لاره ډېر غلم وي بیا اکثر چې دغه کې دی خو وګوره بس دا موږ په خپله لاس د لوډ کړې وه ماشوم پې نه دی پېښ شوی دا راز کې پراته وه بس دا چې در اخیستې د شیشې سره بیا څه دغه ورسره کولو بس پېښ شوی نه دی ځان یې په سر وویستو دغه ویډیو جوړه شوې که جوړه شوې نه ده نه ویډیو خو نه ده دغې لګولې و ځان ته نو هغه موبایل باندې لاک ته اعلان نه دی کولو کړی کېدای شي هغه ویډیو پکې پرته او هغه لاک کولاویږي نه اوس چې خلکو سره خبرې کوو هغوی وایي چې یاره دې نه به دا هر څه ځي چې لاک کولاوي نو داسې تجربه کار سړی وله ګوري چې کولاوي کو پې څه محسوس یې چا درته څه وویې څنګه خبر شوې والله به زه خو بازار کې وم او ټلیفون راته چا وکړو ما هغه کور کې بل نور یو 2 ماشومان وو کوم حالت کې پروت نو دی وایي چې ډبل بیډ سره دی خو وګوره د سر یې دغه شوی و سر یې ایښی و ستاسو کې اساس کې وینه ترې راتله چې موږ راواړولو بس وینه ترې نه ټوله په یو ځای پرېوته دا یو ماشومه ده دغه دا خبره کوي سیفور خان تا خو یو زوی په دښمنۍ کم بایللی زوی دی بله مو بایله نوړه دې څنګه دی نوړه مې والله بس د الله مال و الله راکړی و بس الله خو یو منټ کې د څه درکوي مو څه درنه اخلي بس ویل غواړې دا خوست اواز ډېر لري دې وخت کې دا ویل غواړم چې د دې سکولونو نه دا یو ریکویسټ د سکولونو والا ته کوم چې کم از کم د موبایلونو باندې لږه پابندي راولي نو چې دوی ولا کارونه پرې ورکوي د هغې خو لنډه مور او پلار یې دی خو وګوره څوک زموږ خو شکر دی وشته داسې خلک شته چې والله کې دی خو وګوره د ماښام د رزق د رقم لګي هغه موبایل پسې ګرځي دی خو وګوره د ماښام بیا بچو له پخواس غواړي ورته کښېنئ او چې پخواس یې غواړي هماغې سم شي او دا چې څوک یې وله اخلي دا دی خو وګوره دا ځای ته ونه رسي دا هسې یو ګپ دی جوړ کړي نو د سکولونو والا ته دا دغه کومه چې دی خو وګوره دې نه دا د آنلاین کارونو ګینې آنلاین کې د ما دا بچي مې دی خو وګوره په سکول کې دي وادي ورېده قابل ماشوم او دغه د ټیوشن هم همالته کې دغه کړی 2 بجې چوټي ده یو غنټه د ټیوشن هم یو سکول مې دا آنلاین هم ولرولې کېده دی خو وګوره ورکې دا آنلاین کارونه چې راواچي به دغه مجبوریان هم ولمو د موبایل دغه کړی وګینې دی خو وګوره په خپله به ډېر راپسې شوی د څلورم کلاس کې راته ډېر ځل وویل ډېر دغه بیا کول خو نه مې اخیستو هغه دله په هغه ورځ مې دله او هغه له واخیستو ستاسو نوم دې زویه عبید څه وایې زویه اوس په ټیک ټاک مې ټاک جوړو سکول نه بکار راته او جی سکول نه بکار راتلو هغه به ویل زه کار کوم په موبایل باندې او بس ټیک ټاک یې به هم جوړلی و څو ورځې مخکې یو ایډي جوړه کړې وه نو هغه ډېره مخکې تللې وه نو بس هغه به ویل چې زه په مخکې شم او ټیک ټاک یې بس تماچې سره جوړولو ځان ورته ولګېدو اجي صاحب څنګه بلا سوچ وړې ډېر لرې تللی نو یاره داسې کار دی چې دا اسکولونو نه خلکو دا کاروبار جوړ کړی دی مونږ په خپله دلته اسکول دی مخه کې دا غونډه پولې ده مونږ ده دې کې مونږ یو په دې سر باندې یو شپېته مرلي سکول له ورکړی و هغه یو 215 کالو چلېدو پرېښو نو یو کاروبار دی جوړ کړی دی ماشوم باندې چې موبایل والي د ماشوم طبیعت په کار دا د دې ماشټرانو چې دغه موبایل ترغیب هم ورته وښیي چې په دې ترغیب به دا موبایل ته استعمالوي په زور بیا نه استعمالوي دا ټوله ناکامي د ماشټرانو ده ټیک دی جی او دا
د دې د پکار دي چې موبایل په مور او پلار والا واخلي نو بیا دی په هغه طریقه کارم پویوا او بل دا خبره چې دی موبایل لک چک کوا که ز پزول شینه پکې مور او پلار ته شکایت کوا ټیک دی جی او باقي زمونږ ماشوم او زما ورارو دا د ما رور دی اسی پور او کشر رور مې دی د ما ورارو او ډیر قابلو او هغه چې کم دی نو خپل کلاس هم ټاپ کړو او د زمونږ نور ماشومان پورې خاندل وي تاسو په نکلونو ډیر چالاک الکو او په نکلونو په د کو پاس شو د پوزیشن واغشتو او علما کلاس ټاپ کو بغیر نکله او قابلو جی زه را مخه شه اویس ټول نکشرو او جی ټول بګران او جی مور مطلب کور کې تاسو والدې شته سوي سبو ماحول څنګه یې کشر هډر ګرانی کنه او جی ډیره مهرباني لام خصاته که څوک سویل غواړي ستاسو کې کی بچا ما ترز وی جی غواړي یاره جی بس وګور ټیک ټاک بدحال راغشتې دي بلې جی د بلوچ میډیا ولا راغی دا خبرو کچېره تاسو دا وسلی سمبالک دي دا واغه کنه بلې دي شینه د مخلصین شدا د مجبوری ده او بس ټیک ټاک والا بدحال راغشتې دي مخنیوي پکار دي جی ها ډیره مهرباني سفور صاحب خدای تعالی ډیر صبر درکړي دا بچیان دي دا ته خدای نه کمل غټ کې جی صاحب ستام ډیره مهرباني خبره دی خپل یو درنې وي موږ ستا په شان مشران په وجرو کې وبېلل ځکه معاشره ځنګلي شوه موږ په دې وجرو کې ستاسو مقامونه پیژانده ځکه معاشره تباه شوه موږ په دې وجرو کې ستاسو په شان ښکلي خلک وبېلل چې چېرته به تربیت کېده موږ په خپله په دې وجرو کې ناس خلک وو موږ په یونیورسټو کې زده کړې نه دي کړې موږ په تربیت راغټ بچي وو زه تاسو ته دا قسمیه دا خبره کوم که څوک یې مني او که نه مني زما په ذات کې زما په وجود کې زما په زده کړه کې او زما په دې ټول کار کې زما دا هغه انپړې مور لاس دی چې کوم زما تربیت کړی دی تربیت روک شو سکول کې پڼ کتابونه ته بچي له ورکړه دا میاشتې پرې 50,000 روپۍ لګي خو څه شی ته جوړېږي پټکني زمونږ داسې بچې په کار دی چې هغه د پلار مقام وپېژني د خپل معاشرې اونچ نیچ وپېژني هغه ته پته ولګي چې انسانیت څه دی ښه څه دي او بد څه دي بیا راغلی د آیسو د منشیاتو د پوډرو او د وسلو بس ویم هر کور او هر جیب ته راغلی د موبایل دا ماشوم قبضه کړی دی سیفور به وایي چې دا دواړه زما دي سیفور خان تر څو چې دا موبایل دوی سره دی دا ستا په کور کې اغوا دي اوس په کار سي د اخري خبره دا نه حکومت کار دی نه د ریاست کار دی ځکه چې خپل ډیوټي نه کوي خو الیکشن ته ناست دي کله زرداری وار او کله د نواز شریف وار او کله د ایم پی وار او کله جماعتیانو وار اتیا کال تیر شو دا وطن اسیم اړې غړې دي خو دا خو زمونږ بچي دي دې سره خو زمونږ روانېږي نو بس اقه خبره کوم که د مور پلار نه ونشو صاحبه نو دا بچي د تبا واخله او کته چې سکول ته ځي سړی بشي نو دا خبره د نور هم تبا واخله خپل بچو تربیت وکړي یو اویس پسې جړېدلې ښه دی باقي دې څوک خو دې نه جړوي الله تاسو له صبر درکړي